دا ورو سوال کړی دی اکثر چې کله د جمعې مونځ ختم شي او زه اذکار ختم کم سنتو کم بیا زه په دې جومات کې اسې کښېنم داسې اطمینان او سکون راته میلاوي یعنې دغه ناسته کې بیا څه عبادت نه کوم خو اسې دې جومات کې ناست یم ماله به الله په دې ناسته باندې څه اجر راکوي جومات کې اسې ناسته الجواب حدیثونو نه دا خبره واضحه ده چې کله یو سړی مونځ ختم کړي او دی خپل ذکر او اذکار ختم کړي او د خپل ذکر ناسي نو ملائک د ده دپاره بخانه غواړي حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الملائکة تصلي على احدکم ما دام فی مصلاه الذي صلى فيه ملائک د هغه سړي دپاره بخښنه غواړي څوک چې په خپله په دې مصلا کې او په دې جانماز باندې ناست په کوم ځای کې چې لمونځ کړی ما لم یحدث چې څو پورې اودس نه مات شوی او ملائک څه وایي اللهم اغفر له اللهم ارحم یا الله ویې بخښه یا الله رحم پرې وکړه یو روایت کې راځي ما لم یؤذي فيه چې چاله یې څو پورې تکلیف نه یې ورکړی او داسې مات شو چې چاله تکلیف ورکړو نو بیا د ملایکو هغه دعا څه شي هغه بندې شي نو ښکاري داسې والعلم عند الله د الله فضل چې دی هغه پراخه دی د الله فضل او د الله کرم او رحم ډېر پراخه دی نو دا حدیث عام دی حدیث څه دی عام دی چې چا مونځ ختم کو ناسي نو ملائک دغه دپاره بخښنه غواړي نو چې چېرته که څوک مونځ ختم کړي او جومات کې اسې ناسي بغیر د تلاوت نه بغیر د ذکر نه نو انشاءالله دته په دې اجر میلاویږي اگر که غوره دا دي چې دی پکې څه تلاوت وکړي یا څه ذکر او اذکار پکې وکړي یا نفلي مونځ پکې وکړي که چېرته دغه وخت کې کېږي او که اسې ناسي نو انشاءالله د رب العالمین نه امید دی چې هغه به په دې باندې اجر ورکوي